هغه مرغه چې د ښځې راز یې افشا کړ. دا مرغه یوازې غږ نه کوي بلکې خبرې هم درک کوي. دا همغه مرغه دی چې یو سړی یې له ښځې بیل کړ. په انګلستان کې یو سړی مارک نومېده. د خپل افریقایي طوطي ته خبرې ور زده کړې، خو یوه ورځ یې طوطي د کور دننه له بل چا سره خبرې پیل کړې. کله چې مارک د کوم کار لپاره بهر ولاړ، طوطي به په کور کې یو غږ کاوه: سلام جانانه، زما سړی لاړ دی، راشه. مارک ډیر حیران شو چې طوطي هره ورځ دا غږ ولې کوي. وروسته ثابته شوه چې د ده ښځه له یو بل سړي سره اړیکه لرله او دا راز طوطي افشا کړ. علمي برخه: افریقایي خړ طوطي تر 1000 پورې کلمې زده کولی شي. د انسان اواز، خندا، ژړا، د ماشوم چغې، دروازه، موبایل، هر څه تقلیدوي. د خبرو په معنا هم پوهیږي. دا یوازې تقلید نه کوي بلکې وخت او شرایط هم درک کوي. دا ډول مرغان نه یوازې غږونه یادوي بلکې فکر هم لري. ځینې وخت د مرغانو له خولې هغه څه وځي چې انسان یې پټوي.